بسم الله الرحمن الرحیم. دا د دیارلسمې سپارې اول درس دی او د یوسف سورې چې 12مه سوره ده 450 تر اویا آیات ورسره کولی شئ چې تاسو ولولئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. مکین مکین لرونکی د مرتبې یې، یتبوأ ځای به یې نیوه، بجهازهم په تیارولو د هغوی سره، بضاعتهم مال او متاع د هغوی، فی رحالهم په بار د هغوی کې، نکتل پیمانه به واخلو منږ، ونمیر او راوړو منږ خوراک، بعیر د یو اوښ، جعل السقایه ویې ګرځولو جام د اوبو څښلو، ایتها العیر ای کاروانه. امید دی دا درس هم زده کړی. نور دوستانو سره هم چنان شیر کړئ. الله مو مل شه.